ماشومانان به دمول حسن او حسین رضی الله عنهم او دا ډېر ضروري دی مور پلار دپاره د یادول پکار دي بچو باندې وخت په وخت دم اچول پکار دي چې الله یې د هر شر نه وساتي او الله یې د بد نظر نه وساتي او الله یې د جادو او د کوډو نه وساتي. نو حدیث کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی په صحیح بخاري کې دی امام ترمذي م راوړی وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین رسول صلی الله علیه وسلم په حسن او حسین رضی الله عنهما باندې دم اچو دم به بسا اچو اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. او دا اذکارو کم زمون کتاب چې الحمدلله باقي دا ټول موجود دي او دا درس بیا واوري باقي سب بار بار اورېدو سره دا یادېږي. یعنی زه رب العالمین ته سوال کومه چې تاسو له پناه درکړي بکلمات الله التامه د هغه په خبرو سره چې پوره دي خبرې د الله څه دي وحي قرآن د څه نه پناه درکړي د څه نه من کل شیطان د هر شیطان نه وهامه او د هر هغه زناور د ضرر نه چې هغه زهریله دی ومن کل عین لامه او د هرې حسدګرې سترګې نه. نو چې کله ته په ماشوم باندې دا دم ویې که نه رب العالمین به یې ساتي او بیا به یې دا ووي هکذا کان ابراهیم علیه السلام یعوذ اسحاق و اسماعیل علیهما السلام. دا دم به وي ابراهیم علیه السلام په خپلو دواړو زامنو اسحاق او اسماعیل باندې دا دم اچو. نو دا ډېر مفید دم دی اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. چا چې خپلو بچو سره محبتي او غواړي چې الله یې د هر قسمه شر نه وساتي نو د دې ډېر خیال ساتئ. بچي ماشومانان دي هېڅ پته نه لګي څه نقصان ورته ورسي ځکه چې ماشوم دی نه پوهېږي بد نظر یره همي او نور هم داسې یري بیماري پرې راشي. نو دا دم چې پې ته اچې او یا مور